له قوشتېپې کانال څخه ډیر لوی زیری ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام، وخت مو بخیر. پوره جزئیات هم دلته وګورئ. د قوشتېپې کانال د لومړي فاز چارې 99 سلنه پای ته رسیدلي. د قوشتېپې کانال د لومړي فاز چارې 99 سلنه پای ته رسیدلي. د یادې پروژې انجینران وایي د قوشتېپې کانال کارونه د معمول په څیر دوام لري او د لومړي فاز کارونه له بشپړېدو سره به یې د نورو فازونو چارې پیل شي. په ورته وخت کې د قوشتېپې کانال تر څیرمه میشت خلک د یاد کانال له عملي چارو خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې یادې چارې دې نورې هم چټکې شي. دا کانال چې د 215 کیلومترو اوږدوالی او له 100 مترو زیات پلنوالی لري، د افغانستان په شمال کې د اوبو د لیږد تر ټولو ستره پروژه ده چې د آمو له سیند څخه د 10 میلیارډو متره مکعب اوبو د لیږد ظرفیت لري. د قوشتېپې کانال په جوړېدو سره به د بالخ، جوزجان او فاریاب ولایتونه 550,000 هکتاره ځمکه خړوبه شي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.